د مینې بنجاري چې کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او دا تمبلونه خرڅوي. اگر چې اوس هغه زمانه ډېره کم پاتې ده، تمبل وهونکي پېغلې او زنانه دا هم دې بابت ته پته چې د نور کله په نسبت باندې دا خلک ډېر کم شوي دي. او دا د پښتو سره تړلې خبره ده. عام طور باندې ماشومانو جنکۍ یا په ودونو کې چې کوم دی اوس خو نوی دغه راغلی 4G او 5G راغلی ده، نو د دې څیزونو رسم کم شوی دی. اگر چې زموږ په مذهب کې هم تر یو حده دا څیز چې کوم دی حلال دی. بابا تقریبا د 100 کالو عمر خواوشا به وي او دی د بلا زمانې نه د 10 کالو نه خو یې موږ وینو دی چې کوم دی دا تمبل وخي